او مغس شوی دا څنګه الله رسول الله مبارک په ډېرو بهترینو اخلاق دنیا ته رالیږلی دی. همدغه رنګې نبی علیہ السلام مبارک د خپلو ملګرو صحابه کرامو د اخلاقو ډېر ښه تربیت کړی دی او داسې صحابه هغې پیدا کړل، داسې ملګري پیدا کړل چې تر قیامته پورې په ښو اخلاقو د هغې مثال او نمونې به پیدا نشي. حضور پاک مبارک داسې خویو اخلاقو چې ماشومانو سره د هغې مناسب، بوډاګانو ځوانانو سره د هغې مناسب، بیبیانو سره، مریانو سره، دشمن سره، هر چا سره حضور پاک مبارک په داسې خوی باندې او په داسې اخلاقو جون تیر کړی دی چې اکثریت د صحابه کرامو د حضور پاک د خشتو خویونو د وجې نه الله مسلمان کړی دی. او دارونو حقیقتم دی، یو انسان که په بل اثر کوي د ده د خوی د وجې نه په هغه ښه اثر کیږي، او که بد خوی وي د بد خوی نه په چا ښه اثر چرته هم نه کیږي. نو رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑیر خشتہ خوی ورکڑو. ذاتی غصہ چتا پا نبی علیہ السلام مبارک کے نوا، ذات دا پارا و دا خپل زان دا پارا غصہ و قار پکنو. دا طائف دا سفرنا حضور پاک مبارک را روان دے، عائشی صدیقی تا فرمائی چی پا ما پا طول جون کے سخت روز دغا تیرہ شوی دا. هغې ته تپوس کی دا الله رسوله پتا په جون کې سخت اروس کمه تیره شوې ده، وی چې ستا قوم ما ته شا کړه او زه طایف ته لاړم او د طایف دریو سردارانو ته مې دا خپل دین او خپل مذهب پیش کو، هغوی ونه منلم او بیا خپل ماشومان او الکان او غلامان یې راپسې کړل چې دې په کاڼو ولی. هغه غلامان او ماشومانو پا ما پکانو غزارونه شروع کړل او داسې می وجود پکانو اولګید چې زما د وجود نه وینې روانې شوې او دومره تکلیف کې مبتلا وم چې ما ته دا پته نه وه چې زه روان د کم ځای نه یم او زم کم خوا. دامره مې طبیعت ګډوډ و، پته نه لګي چې د کم طرف نه روان یم او کم خوا ځم. او دغه وخت کې حضرت جبریل علیہ السلام راکوشو او ما ته عرض وکړه چې دا یو فرشته ما سره راغلی ده، دې فرشتې ته ملک الجبال وی، د غرونو بادشاه، د غرونو فرشته. دې فرشتې له الله د غرونو او په غرونو بادشاهي ورکړې ده، دې چې غر تم حکم وکړي غر به نړېږي، دې اجازت غواړي او تا سره یو څو خبرې کوي. ما یې ډېره ښه ده. هغه د غرونو فرشتې ما ته درخواست وکړه چې زه الله را لېږلیم او ما ته الله حکم کړی دی چې ته د ده نه تپوس وکړه که رده خوښی د طایف دا غرونه به اوچت کو، د دې طایف د کافرانو په سرونو باندې به کیدو. اوس چې بل انسان وی او دومره په کاڼو هم ولګي او دومره وجود د وینو وینم شي، نو هغه کې به غصه راتله که به نه راتله، وی به چې دا خو لا غرونه دي چې د دې نه زیات غرق شي. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل نه ګورې داسې به چرې نه کوو، دی به نه خرابو، زه به د دې دپاره سوال کوم اللهم اهد قومي انهم لا یعلمون، پروردگار دا زما قوم دی دا ناپوی دی نه پویږي، خدای ته هدایت ورته وکړي تی مسلمانان کې. او که دی ما سره زیاتې وکړه الله به د دې د نسل نه او د اولاد نه داسې خلک پیدا کړي چې هغې به قرآن ته مخ کړي. که دی شاک لره دوی نصیر دی کړوسي اولاد به الله پیدا کړي، ابه زما مرسته وکړي هغه به قرآن ته مخ کړي، د دې په نقش قدم بلاړ نشي. دا د حضور پاک بهترین اخلاق، نه خیره او نه غصه. په بعضې موقعو یې خیریم کړي دي، یاره چې چا ډېر انتهایی ظلم کړی دی. ذاتی نه ګورئ، ذاتی ظلم چې چام کړی دی نبی علیہ السلام هغوی ته سوا د یوې موقع نه چې په هغه موقع د پیغمبر علیہ السلام ډېر سپکاوي او شروع خیرې یې وکړئ.
چې یو کافرو د پیغمبر علیه السلام په شا مبارکه باندې لرې وغورځو او وینې او د څاروي دا پیروان یې پې د پاسه وغورځو او د حضور پاک په د املا مبارک او په د وجود دا سوټې او دا سخا وینې د هغه پیروان نه او د هغه لرې نه اوغبېدې نو په هغې او په مانځه باندې نبي علیه السلام په سجده پروت و هغوی د هغه سجدې هتک وکړو دا سجدې د پیغمبر علیه السلام سپکوالی یې وکړو هغې کې خیرې وکړې اللهم علیک بقریش اللهم علیک بفلان و فلان نومونه یې واخېستل خدای دا فلان کې فلان کې فلان کې تباه کې دغه وخت نو چې دامرم سړی خیرې نه کوي نو څه به کوي بیا انسان د مارونو بهترین خوی پروردگار رسول الله مبارک له ورکړی دی حیران شي سړی چې دومره خشته خوی یو کافر راغی پیغمبر علیہ السلام له قرض ورکړی زید ابن سعنه د یهودیانو مشرو لوی یهودی راغی نبی علیہ السلام ته کېناست او د هغه په هغه نیټه کې لا یو څو ورځې پاتې وي چې کېناست پیغمبر علیہ السلام ته وایي ما له هغه خپل شی راکړه خپلې کجورې راکړه نبی علیہ السلام مبارک ورته وایي چې ستا په نیټه کې خو یو څو ورځې شته نیټه چې دې پوره شي انشاءالله موږ به درکو هغه بدرت شروع کړل او وایي تاسو د خلکو نه مالونه خورئ د صحابه په مخ کې د پیغمبر علیہ السلام بیا ادبي شروع کړل تاسو د عبدالمطلب اولاد هم دقسې کوئ خلکو نه شی والی بیا نه ورکوئ او تاسو د خلکو نه قرضونه واخلئ او بیا خورئ حضور پاک مبارک پریشان دی چې خدای بنده ستا په نیټه کې خو لا څو ورځې شته که نه صحابه ورته ګوتې وړقولې ته به بار روځې که به نه روځې دلته خو د پیغمبر علیه السلام هتک او سپکاوی کې خو بار به روځې که نه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ټینګ نه شو او ورته وایي د خدای دشمنه زمونږ د پیغمبر سپکاوی زمونږ په مخ کې کې او ستا خو نیټه کې څو ورځې شته نو چې نیټه دې پوره وي نو لا بیا هم څه خبره وه نیټه دې پوره نه ده زمونږ د ښکلي پیغمبر زمونږ مخکې سپکاوی کې ګوره حضور پاک مبارک بجیره دی چې هغه یهودي ته یې ویلې وي چې هلکه عمر ټیک وایي ستا نیټه کې خو لا ټیم شته نو ولې بې ځایه زما سپکاوی کې د عمر ته یې خبرې وکړئ عمره وایي تا نه خو مې دا تمه نه وه چې دا څه دې وکړل تا له پکار ده چې ده ته دې نصیحت کړی وې په نرمۍ او ما ته دې نصیحت کړی وې دیم ستا د نصیحت محتاجه دی او زه دې د نصیحت محتاج یم صاحب وی لا دوه درې ورځې خو شته وی نه که نه تا له پکار ده چې ده ته دې په نرمه ویلې وې چې وروره دوه درې ورځې شته دی خیر دې خفه کېږه ما تا له به مونږ شی برابر کړو پیدا به کړو او ما ته به دې نصیحت کړی چې د الله رسوله چې کله هم چا نه قرض واخلې د نیټې نه یې وله 4-5 ورځې مخکې برابره وه ما ته به دې نصیحت کړی وی داسې وکړو څه دا سړی بوځه او راځه چې څومره کجورې کېږي هغه م ورکه او څه د پاسه م وله ورکه حضرت عمر رضی الله عنه هغه یهودي بوت کجورې ورته وتللې چې ویې تللې هغه زیاتي ورکولې یهودي ورته وی د یهودیانو هغه ملا وی بس زما حق پوره شو وی نه نبی علیہ السلام دا یو څو کیلوګان هغه وخت کې ساعونه دا یو څو ساعه زیات ماته وی چې وله ورکه او دا ځکه زیات درکوي چې ته یو پوټې مالک خفه کړی د پیغمبر علیه السلام په مخ کې او دې ته نه ګوري چې هغه د پیغمبر علیه السلام څومره بې ادبي وکړله وی نه ته مې لږ غوندې خفه کړې نو نبي علیه السلام و چې تاسو دا سړی خفه کړی دی نو لږ غوندې کجورې وله د هغې په عوض کې زیاتې ورکړه سړی ورته وی عمره زه دې وپېژندم وی نه ما نه پېژندلې وی زما زید نوم دی د سعنه زویم د یهودیانو هغه خو یې نوم اورېدلی وی ښه د یهودیانو هغه لوی ملای وی او نو ګوره وی تاله دا مناسب وه که یو ناپویه سړی داسې وکړي نو اودي کي نو ته خو پوهې د یهودیانو لوی علامې نو تا زمونږ د پیغمبر دومره سپکاوی ولې وکړو او بې ځایه سپکاوی دې ولې وکړو او ورته څه وی وی دا مې قصدن وکړو وی ما په خپلو کتابونو کې په تورات کې د آخر زمانې د پیغمبر چې څومره صفتونه کتلي وو امې ټول په ده کې منتي و سوا د دوو نه نن به د هغه دوو صفتونو معلومات کول چې څه مې کتلي وو په پخوانو کتابونو کې ټول پکې شته د آخر زمانې د پیغمبر نښې ما سوا د دوو صفتونو نه امې پکې نو منتلې نن راغلی وم امتحان مې غشته چې هغه دوه پکې شته که نشته امې م پکې ومنتل یو دا چې د سره څومره سختی کې دی به غصه نه کوي
ما نن اولید چې ما څومره د ده بېعزتي وکړه، پلار مې ولایات که، قوم مې ولایات که، نیکه مې ولایات که، لیکن ما په نبی علیہ السلام مبارک کې غصه ونه لیدله. او دویم چې څومره ورسره د جهالت کار کوي نو دی به د جهالت په مقابله کې د جهالت جواب نه درکوي. نو مال پیغمبر علیہ السلام د جهالت په مقابله کې ما څومره د جهالت کار وکړ، مال د جهالت جواب را نه که بلکې دا د مال زیاتی کجوري را کوي. وی عمره ما ته پته ولګېده، ټول صفتونه معلوم شو چې دی د آخر زمانې رښتونی پیغمبر دی. نن ما ته پته ده رضا دا کجوري ستاسو صدقه دا د مسلمان او ستاسو د بیت المال، زه چې ځو او ما د پیغمبر لبوزه او زما په اسلام گواشه چې زه په نبی علیہ السلام نن ایمان راوړم او زه مسلمان شم. دا د هغې ښکلې خشته اخلاق. که چرتې غصه یې ورته کړې وې یو هو دوه ورځې د شته ولا نخرې یې جوړې کړې دي او صحابو ته یې ونیسئ او څو ډبې ووهئ، دی به مسلمان شوی؟ چرم نه. د حضور پاک اخلاق نمونه د جناب نمونه قسم په خدای داسې کافر چې براله لوکې بناستل او د حضور پاک ښکلي اخلاق به وکتل دړادړ به مسلمانېدل. سمامه ابن اسال دا یو کافر دی. سمامه ابن اسال د یمامې د یمن د علاقې د یو قوم سردار دی جناب. روان دی عمرې له، چته صحابو له په ګوتو ورغې چې دا خو د یو ډېر لوی قوم د کافرو سردار دی، به دې یې ونیو ګرفتار یې کړ او اوس پیغمبر علیہ السلام ته مدینې منورې ته پیش کړ. دا څوک دی؟ دا سمامه دی ابن اسال. په نوم خو دا لوی خلک ټول خلک پیژني، صرف بعضې خلکو لیدل کتل نه شوی. وایي دا خو د یمامې سردار دی، لوی کافر دی. چې اوس نبی علیہ السلام ته صحابه وایي د سره څوک وو؟ وایي د جومات د ستن پورې وتړئ، د جومات ستن پورې وتړه. نبی علیہ السلام مبارک ورته غږ نه کوي، د ستن پورې وتړه. مقصد یې څو؟ چې دی زمونږ د عبادت وګوري، زمونږ د قرآن ووري او زما د ملګرو د اخلاق وګوري. دته به په خپله پته ولګي چې د اسلام رښتونی مذهب دی او که دا دروغجن دی، خپله به معلومه شي. ډوډۍ م ورکوې، اوبه م ورکوې او دسماتې له م پرانیزې، هېڅ قسمه سختي ورسره ونه کوې، صرف یو کس دې پې مقرر کوي چې چته ونه تښتي. سحر وختي چې نبی علیہ السلام مبارک جماعت ته راغی تپوس ته کوي ما عندک یا سمامه، سمامه اړه کې دې څه پراته دي وایه. او ورته وایي وی د الله رسوله درې خبرې زما په اړه کې پرتې دي. یوه دا ده که مې وجنې ان تقتل تقتل زاده من، که مې وجنې نو بس مړ مې کا، ډېر لوی نوم دې را باندې کېږي، ډېر لوی نوم. ځکه زه عام سړی نه یم، د یو قوم سردار یم، خو ګورې ډېره لویه وینه مې هم ده، رکوټې سړی نه یم، ګورې زما قوم به دنه بدله ملي. داسې وړه خبره نه ده. او که احسان را باندې کې نو تنعم علی شاکر، دومره شکریه به ادا کم چې دومره بستا چام نه ادا کړي. زما ټول قوم بستا د دې احسان شکریه ادا کوي که مې خوشي کې. او که پیسې غواړې او ما په پیسو پرېږدې نو د خولې نه وباسه چې څومره مال دې پکاري، زه به خپل قوم ته سوال جواب وکړم تا له به هغومره مال لاشي. حضور پاک مبارک اډو غږ ونه کړ، سار له بیا راووته، بیا دې تپوس کوي سمامه څه حال دی دی، زړه کې دې څه پراته دي؟ وی صاحب هغه پرونی درې خبرې دي. په درېیمه ورځ بیا نبی علیہ السلام راووته، بیا دې تپوس وکړه سمامه وایه زړه کې دې څه دي؟ هم اقا درې خبرې وکړې، صاحب کې احسان کې او خوشي کې مې نو دا ستا ډېره لویه مهرباني ده، زما ټول قوم به ستا احسان مند دي. که پیسې غواړې چې څومره دولت ته پکاري زه به قوم ته سوال جواب وکړم، هغې به راولېږي ما په پیسو پرېږده. او که مې وجنې نو بس ښه نوم دې م را باندې کېږي، خلک بویي د پلانکي قوم سردار یې مړ کړ. نبی علیہ السلام مبارک صحابو ته حکم وکړ اطلقوا سمامه، وی بس خوشی کې ځه مخه دې ښه داسې دې پرېږدو، غږ هم درته نه کوو، ځه پرېښه. چې خوشی که دې لاړ ووته او د جومات نه بار یو باغ و، هغې ته ورننوت او په هغه باغ کې ولمبل، جامې بدلې پاکې واچولې دوباره او خشته ولمبل او راغې نبی علیہ السلام مبارک جومات کې اقصې ناستو او د حضور پاک مخې ته کېناست. وی د الله رسوله زما خو ته ولیدلې، ستا ملګري مې ولیدل، ما خو د نږدې نه تاسو نه وی کتلې، ما ته خو ته دروغجن پیغمبر ښکارېدې، خو چې دا ستا دا کم خوی مې ولید او ستا د ملګرو کم اخلاق مې ولیدل نو دا خوی د دروغجن سړي نه،
بس زما زړه کېږي ما مسلمان که ما ته د اسلام چل وښایه. نبی علیہ السلام له لاس ورکو پروردګار مسلمان دا د هغه خو اخلاقو برکت. مخکې نه مسلمانېده چې بیا به خلک وایي چې په زور مسلمان شوې، تړلې مې د یارې نه مسلمان شوې، نه چې آزاد شم نو اوس مسلمانېږم. وی ښه ده الله رسوله زه خو عمرې له روانو او ستا دې ملګرو نیولې ما څنګه وکړم عمره وکړم. وی لاړ شه وکړه عمره. لاړ مکې مکرمې ته چې عمره کوي هلته خلک ته خبر شوي چې ثمامه خو مسلمان شوی دی. قافلې بتلې خبرونه خو رسېدل. هغې ورته وی او ثمامه د پلار نیکه دین دې پرېښوده، صحابي شوې، بېدینه شوې. هغه ورته څه وایي؟ وی نه ما سبوتو ولكني اسلمت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم. بېدینه شوی نه یم، د رسول الله مبارک کلی دین مې قبول کړی دی. او مکې ته به غنم د ده د علاقې نه راتلل، ځکه مکه کې خو خپله غله نه کېږي، هغه خو شاړه ځمکه ده، د غریزې او کاڼیزې ځمکه ده، یمامې نه به غنم راتلل. ورته وی او د مکې کافرو اوس به ګورې په پام قدم اوچتوی. وی زما د علاقې نه به تاسو له اوس غله اله راځي چې رسول الله مبارک ووایي چې لیږئ، او چې هغه وي مه لیږئ یو دانه به م رانه په سترګو ونه وینئ. داسې انقلاب پکې خدای راوسته. دا ولې؟ دا د حضور پاک د خشته او ښکلې خوی د برکت نه. قسم دې په زرګونو خلق چې مسلمانان شوي دي دا د نبی علیہ السلام د خوی مبارک د برکت نه مسلمان شوي دي. د هغوی خوی به یې کته چې دا خو څه ناشنا خوی دی، دا خو د الله د ورکړې نه بغیر. او چې الله ته کې دا الله چې وایي چې انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی، دا طالبان پې پوهېږي دا ډېر تاکیدي لفظ دی، تاکیدي جمله ده. بېشکه خامخا دروغ نه ده، رښتیا خبره ده چې تعالی ما ډېر لوی خوی در کړی دی، ډېر دروند خوی مې دله در کړی دی. کور کې دننه څونه خشته خوی. عایشه صدیقې نه چا تپوس وکړه، وی حضور پاک مبارک به کور کې څه کول؟ وی کاله فی محنت اهله، موږ سره به د کور کار کړ. اوس به څوک کور ښځې سره کار وکړي؟ چاړه به راوالي په لاس کې، ورېږه دا لوده سره پرېږدم، یا لوښې به راوالي ورېږه دا لوښې در سره ووینځم. دا خو موږ شرم ګڼو، دا موږ بېعزتي خپله ګڼو. نه، وی موږ سره به د کور کار کوو. او چې کله بانک به وي هر څه به یې وغورځول او نیغ به جومات ته ووت. داسې خشته او مزیدار خوی، اعلی مزیدار او بهترین خوی. کور ته به راغی، په بیبیانو به سلام واچو، السلام علیکم. او دا مسنون سنت طریقه ده چې سړی کور ته داخل شي او په ښځه باندې سلام واچوي، دا سنت طریقه ده. لیکن داسې څوک کوي په ښځو څوک سلام اچوي؟ ما یو ځل په ترجمه کې وي ښه یو سړی ما ته وایي خلک اوس به مونږ په ښځو سلام اچو. نو مې ویلې کافر کېږي پس ښځه سلام څه چل دی؟ ولې د خدای بنده نه دی؟ هغه مسلمانه نه ده؟ ته مسلمانې سلام به نه اچې په مسلمانې په کور، دا ښه خبره ده. السلام نه، مونږ به تمه کوو چې مونږ د کور ته رالو او ښځه مونږ ته وایي چې کاکا یا پلانکي یا د پلانکي پلاره او السلام علیکم، چې دا را باندې را مخکې سلام واچوي. دا د مسلمانۍ ټیک ده. که هغه مخکې شو سلام یې در باندې واچو، هغې له به الله ډېر لوی اجر ورکړي، ځکه چې څوک په سلام کې مخکې شو د هغه ثواب زیاتي. خو طریقه د سنت داسې نه ده. سنت طریقه داره چې کور ته ننوځي ته به السلام علیکم ورحمت الله یا السلام علیکم سلام واچوه. دې سره مینه زیاتېږي، محبت ورسره زیاتېږي. نو نبی علیہ السلام مبارک چې به راغی کور به سلام واچو، السلام علیکم. دا څومره خشته بهترین خوی او خشته اخلاق. بیبیانو سره به خوش طبیعتې هم کولې، په کور کې دننه به ناستو. عامو ښځو یو ځل بخاري شریف کې حدیث دی، یو بیبي راله یو ښځه، نبی علیہ السلام ته تا سره مې غرض دی. ښځه لیونۍ وه، دماغو کې فرق و. پیغمبر علیہ السلام یې د لارې میاست ستا خوا بوته، ټول خلک ورته ګوري او ښځه ورته لګیا ده او نبي علیہ السلام ورسره سترګې ښکته کړې دي اوري، او جمع ولاړه دی، اقامت هم شوی دی. خلک تنګ شو چې خدای دا لیونۍ ښځه ده، او نبی علیہ السلام دومره هم ورته نه وایي چې د مانځه وخت دی، چې هغه ښځه په خپله روانه شوه. نو پیغمبر علیہ السلام ترې را روان شو. او پکې داسې خوی څوک چې دا لیونۍ ده، خیر دی نه پوهېږي، زه به ورته نه ګورم، سترګې به مې ښکته کړي، پرېږده چې د دې تسلي وشي. راغی بیا وروستو اقامت شو، بیا په مصلی ودرېد او مونځ یې شروع کړ. دومره بهترین خوی چې حضور پاک له الله ورکړی. جناب څه دپاره دا ویم؟
دا پخپله فرمایي بعثتو لاتمم مکارم الاخلاق، دې له لېږلی شویم چې تاسو ته ښه خوی وښیم. نو زه راته د حضور پاک هغه ښه خوی ښیم چې تاسو پې عمل وکړئ، الله دې په مونږ کې دغسې خوی پیدا کړي. نه چاته سپکه چاته کنزل. د تورات کې دا لیکلی شوي دي، په پخوانو کتابونو کې دا لیکلی شوي دي چې دې به کنزل نه کوي، شور به نه کوي. بازار کې عموما خلک چغې وایي، بازارونو ته که لاړ شي هلته به چغې نه وایي او شور به نه کوي، او که څوک ورپسې ربد کوي د بدو جواب به په بدو نه ورکوي، بلکې عفو به کوي. دا د پیغمبر علیه السلام صفتونه دي. عفو به کوي، نرمی به کوي، د بدو جواب به په ښو ورکوي، د بدو جواب به په بدو نه ورکوي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خوی. سفر کې یو ځل صحابو سره تللی په سفر کې، نو یو ځای کې خیمې خښې کړې، دمې کوله. نو ملګري چې سفر کې وو، نو بس هغوی به دا چل وکړه چې کارونه به یې تقسیمون. خلکه کار به څنګه کوو؟ بعضې ملګرو وی مونږ به خیمې وتړو، زمونږ دا ډیوټي شوه. بعضې ملګرو وی مونږ به څاروو نه دا کتې کوزې کوو، زمونږ دا ډیوټي شوه. بعضې ملګرو وی مونږ به دا څاروي بوزو او دوی له به اوبه ورکو، دا به اوبه کوو، دا زمونږ ډیوټي شوه. خوراک سره به څه کوو؟ بعضو وی مونږ به څاروي حلال کړو، سرمن به ترې وباسو، غوښه به وړه کړو، چا وی مونږ به ډوډۍ پخې کړو. ټول کارونه چې څومره دا تقسیم شو. رسول الله مبارک وخندل، وی یو کارم پرېښود ابه زه کوم، ما له خو تاسو یو کارم را نه کړ. صاحب پتا به مونږ کار کوو څه، ته به راپسې دوا کې نه، یو کارم پرېښود ابه زه کوم. وی راته ووایه چې څه کار دی؟ صاحب ووایه راته. سوچونه شروع کړل، وی نه یو اهم کارم پرېښی دی، ابه زه کوم. وی صاحب هغه څه دی چې مونږ نه پاتې دی، مونږ ته ووایه ابه مونږ په ذمه والو. وی نه نه کوم بیا زه خو درته ویمه. وی تاسو چې دا غوښه څوک وي پرې کوم او څوک وي زه به کټوی کې اچوم او څوک وي زه به پخلی کوم، خشاک به څنګه چل کوو؟ خشاک غږ خو په چاډو چاو نه که چې خشاک به اور به پسه بلوي. وی دا زما ډیوټي، څونه ګران کار دی. دی نه وی چې ورېږه هلکه تاسو راشئ تاسو به خشاک راوړئ. صحابه خو به د حضور پاک مبارک نه قربانېدل، دا زما ډیوټي ده. نه صاحب پتا به مونږ خشاک راوړو، ولې وی ستاسو د الله اجر او ثواب خوښ دی او زما جوړ نه دی خوښه. نه صاحب ته به حکم کې. وی داسې نه کېږي، تاسو یقین وکړئ تبرګې یې واغېسته او په خپله ځنګل ته ووته او هلته یې خشاک وکړو، په د خپله مبارکه نیازبینه شی راوړو، صحابو ته یې غورځو. خو به کې څوک داسې بیا خو به چا انکار هم نه شو کولی. دې ته خوی او اخلاق وایي. بخاري شریف کې ترمذي شریف کې تېرېږي، نبی علیه صحابه وایي وی چې پیغمبر علیه السلام به مونږ سره مجلس کې ناستو، په دایره کې به ناستو. وی چرته دا خپې زمونږ د خپو نه مخکې کړي نه دي، چاته به پته هم نه وه چې پیغمبر پکې څوک دی. یو شان به ناستو، امتیازي حیثیت نه چې په لوړ ځای دی ناستي، یا زمونږ نه دی لږ مخکې ناستي. داسې به ځان د مجلس نه جدا لوی سړی نه ګڼه، حالانکې څومره لوی شخصیت. ځان به یې وړو شور مه کوئ، اخواشي شور مه کوئ وړو. ځان به په مجلس کې لوی سړی نه ګڼه، حالانکې څومره لوی شخصیت. یو شان به مجلس کې ناستو. که یو مسافر سړی به راغی دا به نه پېژن چې هغه د پیغمبر پکې څوک دی. چې چا به حالاتو ته وکتل، تپوسونه به ترې خلکو کول، بیا به وروستو پته ولګېده او دا رسول الله دی. زما وروڼو داسې خشته خوی مزېدار. هجرت چې کله کو هجرت و د مکې مکرمې نه، نو خپل وطن پرېښودل او بیا مکه پرېښودل او بیت الله پرېښودل، دا ډېر ګران کار و. نو د بیت الله چې کوم دروانچي دی عثمان، دا حاجب د بیت الله دروانچي دی، دله راغی ورته وی داسې کار دی عثمان ابن طلحه نوم، دا بیت الله راته لږ کولو که هغه سره به چابي وه، زه لږ یو پوټې ورننولم. په زړه یې دا ارمان و چې بیا به دې بیت الله ته رام شم او که نه پته نه لګي. هغه ورته وی نه کافر وغی نه تا ته بیت الله ولې کولو. وی ښه عثمانه واوره، یو ورځ به راشي او دا چابي به تا سره نی ما سره بی، زه به تا نه دقسې والم دا چابي او دا بیت الله به پې زه کولو کم ورننوځم به. داسې یو ورځ به راشي ګورې مه کوه. زوی اوس په خپل وطن کې ځای نشته او دا دومره غټې دعوې کې. کله چې مکه مکرمه فتح شوه او نبی علیه السلام مبارک ارصد بوتان جارو کړل د بیت الله د خوانه، وی ورشه چابي چا سره ده؟ هغه سړی راولې. اقع عثمان ابن طلحه عجم دیو،
راغی چې راغی پیغمبر علیه السلام ته ودرېده چابي خو هغه سره وه ورته عثمانه وی چې هجرت مې کوه هغه خبره دې یاده ده راکه چابي ته واغشته وی یاد لرې دا خبره درته مې څه ویلي وو وی او تا ویلي ما نه وی چې یو ورځ به چابي ما سره وي ستا د لاس نه به یې والم او ځان ته به دروازه کوله وکړم ویلي مې که نه او تا هغه وخت سره څه وی چې خپل وطن کې د دې نشته او دومره غټې دعوې کې اوس هغه خبره پوره شوه که نه شوه دا چابي زما لاس او دغه ستا لاس تش شو دی چپ شو ورننوت بیت الله کې نبی علیہ السلام مبارک 2 رکعاته لمونځ وکړو او ډېره دعاګانې پکې وکړې بار راووته قرآن شریف کې الله آیت نازل کا ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها چې امانت خپل اهل ته واپس کې کافر دی سړی دا د هغه امانت دی چې څنګه بار راووت وی څه شو هغه چابی والا عثمان دی والا راغی وی داسې کار دی اگر چې کافر لیکن ما ته خپل رب حکم وکړو چې دا ستا امانت دی لہذا ها دا چابي دی واپس واخله والا دا چابي دی اپا جاړه شو چې نن خو زه یو یم دا ټول خلق قلال مسلمانان شو او یو څوک کافر پاتې دي غلبه زما نشته طاقت ختم شو او بیا هم دا دی چابي مال راکوي په جړه شو وی دا الله رسوله ما مسلمان کا بس حضور پاک مبارک ورته کلمه شهادت اخو د دقه ښکلي خوی د برکت نه الله مسلمان کړ او ګوره بیا ورته وی عثمانه دا چابي به تا سره او خفه کېږه ما دا به تا نه هېڅوک هم نه الي ستا زوی سره به ستا اولاد سره به تر قیامته پورې به چابي ستا په اولاد کې چلیږي زه دا انعام شو نو ګوره دې کې یو څو خبرې شوې ګورې که تاسو سوچ کړي یو خدا چې چابي هغه واپس کړه بلې ورته داسې یو اشاره ورکړه چې تر قیامته پورې به چابي ستا په اولاد کې مطلب دا چې ستا نسل به ختمېږي نه تر قیامته پورې به دې نسل جاري وي نعمت یو پیشنګویي ورکړه نو تر ننه پورې چابي د بیت الله د هغې عثمان ابن طلحه رضی الله عنه په اولاد کې چلیږي دا د حضور پاک مبارک خشته خوی وحشی ابن حرب چا چې حضرت حمزه رضی الله عنه په بېدردۍ شهید کړی داسې بېدردۍ سره شهید کړی چې د حضرت حمزه رضی الله عنه دا نه پوزه پرې کړې وه غوږونه یې پرې کړي وو شونډې پرې کړې وې روزې پرې کړې وې او هغې کې یې امیل یې جوړ کړی او هندا د ابو سفیان ښځه وه هغې هغه د حمزه رضی الله عنه د دې اندامونو دا امیل په غاړه کې اچولی او ګډېده به او د حمزه رضی الله عنه چې د پیغمبر علیه السلام تر ډېر پې خفه و نبي علیه السلام د هغې هغه اینه او زړی رایستی او په هغې به چکونه لګول حضور پاک مبارک چې راغی او خپل تره ته یې وکتل اوهو دا خو ډېر ظلم شوی زما تره سره زه خو کافرو سره ما دا حکم نه دی کړی زما را تره نه غوږونه پرې شو پوزه پرې شوه شونډې پرې شوې روزې پرې شوې دا څه شوي دي او بیا هغه میل شو او بیا د ابو سفیان ښځې هندۍ په غاړه کې واچولې او پکې ګډه شوه او زما د تره نه سید الشهدا ورته وي سید الشهدا د ټولو شهدا سردار د هغه نه زړه او اینه نشته هم غیب دي چکونه پې لګېدلي دي حضور پاک دونه خفه و وی زړه مې غواړي چې دا تره خښ نه کم همدقسې پرېږدم چې دا مارغان راشي او دا حیوانات راشي او دا غوښې یې وخوري او د قیامت پر ورځ زما نور خلق د قبرونو نه پاسي او زما د تره غوښې د دې حیواناتو او مارغانو د مرو نه او د خېټو نه روځي او زما تره ته واپس جمدي شي زړه مې غواړي خو افسوس که داسې کوم نو بیا به خلک هم خپل مړي نه ښخوي زما د دې طریقې تابعداري به کوي نو زه ښخ به یې کړم حقه وحشي راغی چا چې د حضور پاک دا ورته نه وي چې او وی صاحب چې تا ته کم خبر رسېدلی دی بس هغه ټیک دی دا نه وي چې او ډاډهتوب نه کوي زما تره تا وژلی دی حمزه وی صاحب چې کم خبر تا ته رسېدلی دی بس دا ټیک دی یو څله راغلی وی که ایمان توبه مې قبلیږي ستومان یم په دا کفر باندې
توبه مې قبلیږي. وی ښه یو خبره شرط کوم که دا به ومنې. وی چې ته جهاد ته دې ولېږم او یو بل طرف ته دې ولېږم او دلته مدینه کې ژوند تېر نه کې. ولې چې تا ته ګورم نو ما ته د هغه خپل تره هغه پرې کړي شونډې او پوز او غوږونه یادېږي، زه خپله نشم ټینګول. نور به نو وی دا الله خو معاف کړي. وی بخلې معاف هېڅ درته نه وي، نه راته زه څه ویم نه به راته الله څه وایي، بلکل معاف یې. ایمان سره هر څه ختم. الاسلام یهدم ما کان قبله. سړی چې مسلمان شو کفر کې چې څومره ګناهونه کړي دي ټول توی شو، ختم، اسم نشته. او زمان بدی نشي، بس زما رور شوی مسلمان شوی، خو صرف دومره ده چې ما ته راغه تراغه پرې کړي اندامونه یادېږي. داسې به وکړي چې هغه وي او صاحب بلکل تابعدار خو چې زه معاف شم، اسلام یې راوړو، ایمان یې راوړو، مسلمان شو، خبره خلاصه شو. دا خو خوی دی که نه دی؟ او چې کله مکه مکرمه فتح شوه، مکه چې فتح کېږي د مکې کافران وتښتېدل، مکې خالی کړه چې مونږ سره به سوی مسلمانان، دشمن مو په کلي راغی او لږ دشمن هم نه طاقت هم نشو لرلی، دا به څه کوي؟ او کمې چې ښځې وې ځان پسې ورونه جرنده کړل او زنانو د مکې وایي وروستو چې کمې مسلمانې شوي دي هغې وایي چې په مونږ ډېره سخته وه. وایي مونږ وایي چې نن به زمونږ عزت لوټ شي، بلې دشمن زمونږ په کور راغی. دشمن خو چې په کور ورشي نو بیا ښځې هم تښتئ او لوړ هم تښتئ او هر څه کوي. نن به مونږ سره څه کېږي؟ زمونږ عزت به تار تار شي، زمونږ د لوڼو عزت په برباد شي، زمونږ عزت خدای څه به کېږي او څه به مونږ سره نه کېږي. وایي مونږ د یارې نه دروازې بندې کړې خو بیا هم یارېږو چې په دیوالونو به راپسې راوړي، مونږ سره به څه کېږي؟ حضور پاک مبارک اعلان وکوي، ګورې پام کوئ، ټیک ده چې د مکې خلک زمونږ دشمنان دي، لیکن کم سړي چې ځان پسې دروازه بنده کړه که زمونږ غټ دشمن هم دې غږ به نه کوي، دا په امن. او کم سړي چې ابو سفیان رضی الله عنه دغه وخت کې د مکې کافر ولا مسلمان شوی نو، دې سره لږ مخکې په دې سفر کې مسلمانېږي. وایي که څوک د ده کور ته ننوت، ګوره هغه له یې عزت ورکو، د کافرو سردار له یې عزت ورکو، د هغه کور ته ننوته هغه هم په امن. او که څوک جومات ته راغی هم په امن، چې څوک در پسې تورې په لاس نه راځي نو پس امن. خپل طواف وکړې بیت الله پاک کې، راځل طوافونه شروع کړل، تورې غاړو ته واچولې، بیت الله صفا کړه. زنانه وایي مونږ خپلو بچو ته وي چې تاسو ورشئ چې هغه مسلمانان رالل او که نه، ځکه مونږ خو دي چې راشي زمونږ په کورونو به راخېږي، زمونږ عزت به هم لوټ شي او زمونږ مالونه به هم ډاکې به مو شي، مال به هم تښتئ او کالیګان به هم تښتئ او پیسې به هم تښتئ. خو څوک را نه لل، مونږ خو څوک نه نو. وایي چې ماشومان هم د کورونو نه بار وویستل، وړو را منډه کړه چې خو راغلي دي، کم ځای دي؟ وایي لګیا یې د بیت الله نه طواف کوي. نه ښځو ته څه ووې، نه د ښځو مال ته څه ووې، نه د چا څاروي ته څه ووې. دا د خشته ښکلي پیغمبر اخلاق. هغه هنده چې هغه کومه د نبي علیه السلام دشمنه وه او د تره هغه اینو په زړه باندې چکونه لګولي او امیل یې غاړه کې اچولی، اراله په ښځو کې ودرېده. حضور پاک ته سوال جواب وشو، صاحب د مکې ښځې مسلمانېږي، ته له غوندې ورته راشه. نو حضور پاک مبارک ورته راغی، دا ښځې په یو چاردیواری کې ټولې راجمع شوي دي. وایي یوه کسه مشره کې ابه ما سره خبرې وکړي، بس د هغې خبرې به د ټولو خلکو د ټولو ښځو خبرې، د هغې بیعت به د ټولو ښځو بیعت وي. دا هندۍ مشره کړه، خو دې ځان مکمل پټ کړی، غټ څادر یې بورقۍ په ځان اچولې وه چې بلکل مې څوک ونه پېژني، یارېده چې هسې نه که وپېژندلی شم او نبي علیه السلام مې وپېژني چې دا هنده ده نو ما به چېرته معاف کړي. ما خو ډېر انتهایي ظلم کړی دی، زیاتې مې کړی دی، ما به څنګه معاف کړي؟ ځکه په دې ډله کې چې ته معاف شومه چې دا هندۍ مخکې کړی ځان پټ کړی و. نبي علیه السلام ورته وایي زه خو یو څو شرطونه اږدم په ښځو. وی وایه صاحب څه شرطونه دي؟ وی لومبی شرط مې دا دی چې د الله نه ما سوا د بل چا عبادت به نه کوې، شرک به نه کوې، شرک الله له به شریک نه پیدا کوې، بوتانو ته به سجدې نه کوې. دا هنده دا خو د یو سردار لور د عتبه د هغه لور وه او د په بل سردار واده وه په ابو سفیان، د لوی نسب سره تعلق لري. او ورته څه وایي؟ وی بلکل دا شرط مونږ ته منظور دی. وی مونږ دې بوتانو ته ډېرې سجدې ولګولې، مونږ له یې څه راکړل، بس دا منظور. وی ښه دویم شرط مې دا دی چې زنا به نه کوې، بدعملي به نه کوې. او ورته څه وایي؟ وی صاحب دا شرط که ته نم لګې مونږ ته منظور دی. وی د شریف قوم لور خور زناګانې نه کوي.
وی خدریم شرط می دا دی چې بچی به نه وجنې لونه به جمدی نه خخوي او ورته سوی وی مونږه لونه جمدی نه خخو بچیم نه وجنو وی مونږ ماشومان مړه لوی کړل تاراله په جنګونو کې مړه کړل نبی علیہ السلام حیران چې عجیبه ښځه ده هم ایمان راوړي بیعت کوي هم را سره نیغ په نیغه جوابونه را کوي دا لا څوک ده بیا ورته حضور پاک فرمایي وی ښه غلا به نه کوې ښځې داسې د خاوند د کور نه کله کله غلام کوي د خاوند نه پټ چې د کله توره چرګ اغوښتی و تعویذ لوړلی و کله پیر بابا او کاکا صاحب لو دا قصې پیسې پکې شته وی غلا به نه کوې او ورته څه وایي او ورته وایي اوس دې کې ځان یې پټ کړی خو د خولې نه خبره ووته وی صاحب زما خاوند ابو سفیان لغوندې بخیل دی نو که زه د هغه نه څه شی پټ کړمه او هم د هغه په بچو یو لګومه دا به م غلی چې نبي علیه السلام دا واورېدل چې زما خاوند ابو سفیان هغه خو پېژنده ده وطن ښه دی د مکې وی انت هند بنت عتبه وی ته د عتبه لور هندی څه د ابو سفیان ښځه خو هنده ده ته هندی د عتبه لور یې څه بس دا پره پیدو شوه وجود یې پره پیدو شو ما خو ځان پټ کړی و چې زه به ځان نه ښیمه که ډله کې ماپ شومه دا خو زما د خولې نه د خاوند نوم وخت دا څه وشو بس پریشانه شوه وی او صاحب زه هند یم ما ځان پټ کړی و خو د خولې نه مې د خاوند نوم ووته ما وی چې ما خو ډېر انتهایي ظلم کړی دی ستا تره سره خو ډېر جاتې مې کړی دی زه به معاف شم او که نه وی زما دا شرطونه منې که نه منې وی دا خو ټول منم وی دا معافې هېڅ هم نشته ما چې دا کم ظلم کړی دی په ژړا شوه او خصوصا ستا تره سره چې ما کړی زما ضمیر اوس هم ما ملامته کوي ټیک ده چې هغه وخت کې زه کافر او ما ستا تره مسلمان و خو زما اوس هم ضمیر وایي چې تش به جلب هم کړي نو دا پوز هم ترې ولې پرې کوله دا غوږونه او دا شونډې او دا زړه باندې چکونه ولې لګول او دا مین هم غاړه کې د هغه د دې اندامونو نه ولې جوړو ما ضمیر وایي نه بس ما ستومانتیا بس چې ایمان دې راوړه هر څه ختم دې ته ښکلې مزېدار خشتخ وي او اخلاق وي دا د حضور پاک و زما د قسم په خدای وي انسان اصیل انسان خو څه کوي چې غلامانو مریانو وینځو سره کم عجیبه خوی او اخلاق استعمال کړی دي وینځو سره سړی حیران شي د وینځو په حق کې ښځو په حق کې خاوندانو ته وایي چې دا ښځې ګورې تاسو د الله په حکم ستاسو په نکاح کې داخلي دي دې سره ظلم به نه کوئ دې ښځو سره زیاتي به نه کوئ ښځو ته څه وایي وایي دا خاوندان ستاسو سرداران دي د دې به خیال ساتئ د دې د حق خیال به ساتئ دې به خفه کوئ نه ګورې بچو ته وایي د پلار احترام کوه د پلار قدر کوه د مور عزت کوه د مور احترام کوه چې مور او پلار خفه نه کړي او هلته کې مور او پلار ته څه وایي تاسو هم د بچو خیال ساتئ ښه اخلاق به ورته ښایئ مونځ به ورته ښایئ که مونځ نه کوي په مانځې وهلی هم شي جومات ته به یې بوځئ گاونډي ته وایي د گاونډي به خیال ساتئ دا عجیبه کتابونه په زرګونو لکونو دا کتابونه چې کم ډک دي دا د فقه کتابونه دي دا د حدیثو کتابونه دي دا د تفسیر کتابونه دي دا ټول راوړل شوي هغه پیغامات دي چې د دواړو جهانو سردار خپلو صحابو ته رسولي عقل نه بار خبرې زمارو بعثت لأتمم مکارم الاخلاق عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین دی د ټولو منافقانو سردار او هغه ظلم یې کړی دی چې هغه ظلم د مکې ابو جهل هم نه دی کړی چې د پیغمبر علیه السلام په جامع ډېر لوی داغ لګولی او ډېر لوی الزام یې لګولی چې نبی علیه السلام تقریبا یو میاشت د هغې نه په پریشانۍ کې پروت و تقریبا یو میاشت ډېر زیات پریشان و او کله یو سره مشوره کړي کله بل سره مشوره کړي کله بل سره مشوره کړي داسې اورې لګولی چې د هغې که الله قرآن شریف کې آیتونه نوې نازل کړي ډېر لوی اورې لګولی چې کله مړ کېده نو زوی ته یې وصیت وکړه وایي زما جنازه به پیغمبر علیه السلام به کوي او د هغه کمیس به راوړې ما ته به یې واچوي زوی یې راغی زوی یې سوچه مسلمان و وایي زما پلار وصیت کړی صاحب ستا کمیس غواړي زر یې ورته کمیس وویسته ها یو سوال او وی چې په ما به جنازه کې وی بالکل چې کله تیار شي ما ته ووایه زه به درشم چې کله جنازې ته نبی علیه السلام ورمخکې شو کمیس یې وله ورکړه او جنازې ته ورمخکې شو حضرت عمر فاروق راغی حضور پاک د لمن نه شاته ونیو د الله رسوله دا څوک دی دا د چا جنازه کې
پلانکې ورځې دا خبره نه وکړې، پلانکې ورځې تا ته کنزل نه وکړې، پلانکې ورځې ستا متعلق سپک لفظ نه استعمال کړې، پلانکې ورځې ستا خلاف خلک نو راغونډ کړې، احد جنگ کې راوره تختېد رانغې ستا نه، پلانکي وخت کې ستا پجامه څومره داغ ولګو، څومره دشمني د ابوبکر او ستا منځ کې جوړه کړله، خو الله خیر کو. دا یو یو یې ورته شمېره، یو یو یې شمېره. حضور پاک مبارک مسکی شو. اخر عني یا عمر، رستو شه مان، ته رستو شه، زه کوم جنازه. او ورته بیا وی تا ته الله نه دي ویلي چې مه کوه؟ عمر ورته وی نه، ما ته الله نه دي ویلي، ما ته الله ویلي دي چې که اویا ځله وله بخښنه وغواړې زه یې نه بخم، دا الله ویلي دي. نو زه وله د اویو نه زیات غواړم چې خدای یې وبخي. ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. الله وی که اویا کرته وبخې بخښنه وله وغواړې نو زه یې نه بخم. نو ما ته الله اویا ویلي دي چې اویا ځله وغواړې نه یې بخم، زه به د اویو نه زیات ویم. یا الله، دې ته اخلاق وی. عمر یې رستو کو او جنازه پې وکړه، پاغه عبدالله ابن ابی منافق جنازه وکړه. جنازې نه پس الله آیت نازل کا، لا تصلی علی قبره، لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم. بیا پام کو چې د منافق جنازه ونه کې او نه په قبر ودرېږي. دا عمر ټیک وی، خو الله ګورې مخکې نه منې کوي، وروسته منې کوي، حکمت و پکې. د دغه جنازې د برکت نه، د حضور پاک د دې ښکلي خوی او د اخلاقو د برکت نه د هغه په زرګونو قومو خدای پاک سوچه مسلمانان کړل. نن زمونږ څه اخلاق دی؟ نن د مسلمان د اخلاقو د وجې هغه شته مسلمان په کفر ور روان دی. نن خو جومات نه سپلی مونږ پټو، د مونږ گزار نه سیکل مونږ پټو. دا زمونږ اخلاق، مونږ مسلمانان یو چې اخلاق وځو، مونږ عاشقان یو. خدای دا څنګه عاشقان دي؟ زه عاشق رسول یم او جومات نه سپلی پټوم، عاشق رسول یم. د جومات نه قرآن شریف جانماز پټوم، عاشق رسول یم. د جومات نه پکې پټوم او زه مسلمان یم. د مونږ گزار نه سیکل پټوم او زه مسلمان یم. او چې خبر راشي یاره جی بس دا روانکار دی، دا پلانکی دی، پوډري دی او دا پلانکی دی، نو پلار او مور خو پوډریان نه دی، هغې یې نشي منې کول. جیل لی ورکه، داخلې که په دا اسپتال کې علاج وله وکړه. خلک دې په مصیبت کې اخته کړی دی. او دا سیکل چې خرڅ کړي نو دا مور او پلار ته نه خبرې، دا سپلی کم خوړي دا پیسې. چېرته ماسخوتن مور پې ګونټې سورې نه کړې، زوی پلار پې ګونټې سورې نه کړې چې دا پیسې پوډر دا پوڼه یې پسې واخېسته. مونږ چل ول کوو. ښه پته د پلار ته چې د ما زوی غلا وکړه، زوی بانه کوي، زوی غلا وکړه، پلار او مور یې د دې غلا نه خبرېږي که نه خبرېږي؟ وایه دا پڼ چې د شوتل په سر کور ته راوړه، دی کوم خوا یې وړه؟ دی همدغه غوا ته واچو که نه؟ دا پردي پټینه چې د اغلا کوي او ټوله ورځ د اغلاګانو د شپې دا پردي پسدونه ویري او دا پردی ونې راوړي، دا څه کوي؟ دا غلا نه ده، دا زمونږ خوی، دا زمونږ اخلاق دی. مونږ ځان ته مسلمانان وایو او بخور او به مونږ غلا کوو. د شپې شوکې ډاکې مونږ کوو په لارو کوڅو کې، جومات مونږ معاف نه که، ملا مونږ معاف نه که، نیکان صالحان مونږ معاف نه کړل په لارو کوڅو کې. دا زمونږ مسلماني ده. ښکلی اخلاق، مشر ګیرې والا مونږ معاف نه که، د مشر بېعزتي مونږ کوو، د کشرانو په سر د رحم لاس مونږ نه راکاږو. دا څنګه اخلاق نبوي دي په ما کې؟ د پیغمبر شکل زمونږ بدي شي. د پیغمبر چې ته اخلاق هغه استعمالې او هغه سره دي مینه ده، خو د هغه شکل به دې خوښ که نه؟ د هغه شکل ستا بدي شي، د هغه په مصله چې کوم ولاړ دی هغه ستا بدي شي، د هغه لار چې درته سوقوي هغه پسې ته کنځل کوې. آخر سوچو کې مسلمانانو مونږ کم اخلاق ځان کې پیدا کړل د حضور پاک، کم خوی مونږ ځان کې پیدا کړه. دوکه مونږ کوو، ګډه مونږ کوو، مسلمان ته ضرر تکلیف مونږ رسو، مسلمان ته کنځل مونږ کوو. دا کم اخلاق دی، دا کم خوی دی. او شکر زمونږ دا وطن خو گزاره کوي. ورشئ دې مارکیټونو کې وګورئ، اسلام آباد ته لاړ شئ، لاهور ته لاړ شئ، پېښور کې دې مارکیټونو ته لاړ شئ او د ښځو دغه بربنډتوب وګورئ. دا اخلاق حضور پاک خو دا اخلاق مونږ ته نه ښولی، دا خویه مونږ ته نه دی ښولی چې هلکان او جینکۍ یو بل سره په موبایلو باندې د شپې 10 ګنټې ګپونه لګوي. دا خو نه دی ښولی شوی د مارونو. د حضور پاک خشته ښکلې مزېدار خوی دی. الله دې دقه خشته ښکلې خوی زمونږ نصیب کړي. دا به ځان کې پیدا کوو، دا خوی مونږ پیدا نه که نو مونږ د پیغمبر علیه السلام په نقش قدم بیا نه یو روان. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. وی ستا دپاره پیغمبر علیه السلام نمونه ده. نمونه دکاندار له سړی لاړ شي ټوکله ورته وښیي، وایي دا نمونه ټوکله راکړه، ښیي ورته که نه ښیي؟ نو که معمولي پکې فرق وي نو دی اخلي نه.
جی دا الکه تا چې شنه ده او دا نه جی دا زما د شین جدا رنگ دی استاد جدا شین رنگ دی داسې شنه غواړم چې شرنګ هم شین پیدا کی ورته وي دا خو شنه ده همدغسې نه دا زما دا ښه ذات دی ستا دا بېکاره ذات دی. نمونه چې دکان ته یو څونه په کوشپیو یو دکان ګرځې او هغې نمونې سره برابر ټوکله پیدا کې نو دقه رنګې حضور پاک ستا نمونه ده. د قیامت پر ورځ به الله دقه نمونه درته ودري دې نمونې سره مطابق ژوند چا تېر کړی دی. که د هغې نمونې مطابق اخلاق چا کي و هغسې ژوند یې تېر کړی و خو ټیک ته دا د پیغمبر امتین دی دا عاشق هم دی دا دې ورسره جنت ته ځي او که نه د هغه جدا اخلاق و زما جدا اخلاق دا هغه جدا شکل زما جدا شکل دا هغه جدا کردار زما جدا کردار دا هغه جدا عقیده زما جدا عقیده دا هغه په شکل به خلک مسلمانېدل زما په شکل تختی دا خو اخلاق نشو کړ. بعثت لاتمم مکارم الاخلاق حضور پاک فرمایی دې له لېږلی شیم چې خلکو ته ښکلي خوی وښیم رونو ښه خوی ځان کې پیدا کړي د مشرانو قدر وکړي حضور پاک به کوو د ګیرو والا احترام وکړي حضور پاک به کوو د هغه د وارثانو د علماو د دیندارو خلکو په سپکې مه وایې د هغې قدر وکړي حضور پاک به کوو کور ته ننوځې سلام اچوې حضور پاک به اچو مشر ته سلام کوه حضور پاک هم دقسې تعلیم را کړی دی د کشر په سر باندې د رحم لاس راکاږه دا د حضور پاک تعلیم دی پردي مال ته ځان ټینګ کا غلا دوکه ټګي مه کوه دا د حضور پاک اخلاق دی دا ښکلي خوی دی که یو مشر راغی او ته په کټ کې په کرسۍ په سوزګي کې ناست دی سیټ ورته پرېږده دا د هغې ښکلي اخلاق دی. یو کونډه ده رنډه ده یتیم دی بوډا دی هغه ته لار وښایه هغه سودا ته ضرورت دی سودا وله راوړه یو سړی دی قرضدار دی امداد د نه کېږي ورسره وکړه دا د حضور پاک مزیدار خشته ښکلي اخلاق دی. دوکا دروغ ډاکا غیبت حسد بغض دا به هغوی نه کوو موږ هم داسې نه کوو دا د هغې خشته مزیدار ښکلي اخلاق دی. یو بل سره د اتفاق او د ورورولۍ ژوند تېرول بې ځایه غصې نه کول یو بل ته کنزل نه کول دا د حضور پاک خشته ښکلي خوی دی دغه خوی ځان کې پیدا کول پکار دی. مونږ کې د الله د رسول الله مبارک خشته او ښکلي خوی پیدا کړي او الله دې مونږه د رسول الله مبارک سره په آخرت کې ملګري کړي د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه د الله زمونږ نصیب کړي او د هغې د جنډې لاندې الله داخل کړي او که مونږ نه څه بد اخلاقي شوي یا چا نه خامخا انسان دی الله مونږ د هغې ستا په حضور کې معافي غواړو ته راته معافي وکړي مونږ ته خشته ښکلي اخلاق وښودلی کې مونږ دیندار کې مونږ دنیادار کې مونږ د مخلوق د ظلم او د شر نه وساتې د مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کې. بعضې ملګري دوستان دي باید زنانه دي هغې دعاګانې غوښتي دي الله ته ورله دعاګانې قبولې کړي بعضې مریضان دي الله ته ورله شفا ورکړي کم کسان چې مردگان وفات شوي دي الله ته مغفرت نصیب کړي وارثانو له صبر ورکړي الله د پیغمبر علیه السلام سیرت زمونږ سیرت وګرځې د هغې نقشه زمونږ نقشه وګرځې د هغې عقیده زمونږ عقیده وګرځې د هغې اعمال زمونږ اعمال وګرځې زمونږ په دې وطن کې امن و امان راولې خدای د دین دشمنان چې هر څومره دی او هر څوک دی ته ورته د اسلام او د ایمان هدایت وکړې او که دغې په قسمت کې نه په خپل قهر یې تباه و برباد کړې حاضره جمع چې څومره د مغفرت نصیب کړې د زړه حاجتونه یې ترسره کړې د یو قدم چې د کم ځای نه راغلي دي ته ورله د دنیا او د آخر اجرونه برکتونه ورکړې اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله